سلام نه ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ټول خبر یاستئ، په دې اواخرو کې د پاکستان د ویزو د اپلای په وخت کې تاسو د ایمیل مشکلات سره مخ شوی یاست. یعنې دا معنی چې اوس تاسو که اپلای کوئ نو په یو ایمیل باندې یوازې تاسو کولی شئ چې 15 اپلیکیشنونه ډک کړئ. یعنې یو یوزر چې په کوم ایمیل جوړ کړي 15 اپلیکیشنونه پکې ډکېږي. دغه مشکل نن سبا ډېر زیات خلک ورسره مخ دي. یو څه حل لاره چې موږ په نظر کې نیولې وه یا هم پیدا کړه هغه دا وه چې اوس کولی شو د داسې یو ایمیل په واسطه باندې چې موږ یې ځان سره لرو، موبایل کې یا کمپیوټر کې فعال یو، د هغې په واسطه موږ کولی شو چې څو نور ایمیلونه جوړ کړو. حتی تر دې امکانات شته چې په زرهاوو ایمیلونه پرې جوړ شي او په هغې باندې موږ کولی شو اکاونټونه جوړ کړو. د مثال په توګه موږ کولی شو دغه لینک ما په لاندې ډسکرپشن کې به اچولی مي، کولی شو دغه لینک ته ننوځو. په دې ویب سایټ کې چې کله موږ ننوتو خپل ایمیل راخلو، هغه ایمیل چې موږ ځان سره فعال لرو نو د هغې څخه یو کپي راخلو او هغه ځان سره چې کوم موږ کپي کړو راځو دلته یې اچو، دلته پیسټ کړو. کله چې دلته پیسټ کړو جنریټ وهو نو د دې موږ سره دلته ګوره 32,258 دانې ایمیلونه موږ سره خلاص شول. بیا موږ په ډېر اسانۍ سره کولی شو هغه کوم اندازه چې موږ دلته ښیي هغه موږ کولی شو ځان سره کپي کړو. فرض مثال ما ځان سره دا کپي کړل او نوټ پیډ خلاصوم، دا غواړم هلته واچوم، دا غواړم دلته واچوم. نو دلته که څه هم ما سره پخواني دي، زه غواړم نور نوي واچوم او دا هم غواړم ثبت یې کړم. نو د دې لپاره یو لوکیشن انتخابېږي، په دغه لوکیشن کې دې ته یو نوم ورکول کېږي. فرض مثال تاسو کولی شئ ایمیل ورته ایمیل ولیکئ یا هر څه چې لیکئ، داسې یو څه ولیکئ او دلته ثبت کړئ. دې نه بعد تاسو راشئ پاکستان ویزې ته. نو هغلته چې کله راغلی تاسو کریټ اکاونټ واخلئ. کریټ اکاونټ کې مثلا تاسو ورکړئ چې مثلا میډیکل ویزا دا فرست نیم لاست نیم دا ورکړئ او د ایمیلونو څخه دغه ایمیلو څخه یو دانه راواخلئ. هر ایمیل هم چې راواخلئ، فرض مثال دا هم چې راواخلو دا تاسو راشئ دلته ایمیل په ځای ورکړئ او پاسپورټ که هم تاسو کولی شئ یو نمبر د پاسپورټ نه چې هغه تاسو اپلای کوئ هغه دلته ولیکئ. د پاسورډ په برخه کې تاسو هر قسم پاسورډ چې لیکئ هغه کولی شئ هلته استفاده وکړئ. پاسورډ هم چې ولیکو د هغې نه بعد سیکیورټي کوډ یې ورکئ او سیو ان کنټینیو ووهئ. منتظر پاتې شئ، دغه ځان سره سیف کړئ ځکه په دې کله چې تاسو لاګین کېږي نو هغه وخت کې تاسو دا په درد خوري. منتظر پاتې شئ چې ایمیل راشي. نو موږ دلته منتظر پاتې کېږو تر څو موږ ته ایمیل راشي. نو ملګرو څنګه چې تاسو ګورئ دلته هغه ایمیل راغی، ځو موږ خپل رجسټریشن کوو. د دې نه مخکې چې موږ لاړ شو رجسټریشن ته دغه کوډ کپي کوو، کنټینیو رجسټریشن باندې کلیک کوو. نو کله چې په دې کلیک کوو لاندې راکې وځو، دلته کوډ پیسټ کوو. کوډ هم چې پیسټ کړو راځو د دې سیکیورټي لیکو، سیکیورټي کوډ هم چې ولیکو وریفای کوو. فکر کوم څه مشکل و او ټیپ شی مشکل و. بیا کوډ ورکوو 9MR بیا یې وریفای کوو. نو زموږ دا د یوزر جوړ شو. اوس که دې یوزر ته موږ ننوځو نو هر څه یو خوبي دا ده چې ټول د همدې یو ایمیل ته ځي. یعنې که موږ 500 زر هر څومره ایمیلونه جوړ کړي ټول هم یو ته ځي. نو په دې ترتیب موږ کولی شو په سلهاوو په زرهاوو ایمیلونه جوړ کړو. څنګه چې تاسو ګورئ اوس دلته به ایمیل راشي موږ ته، هغې کې به هر څه لیکل شوي. نو دا زموږ نوی یوزر هم شو او همچنان دلته به زموږ لاګین هم اوس راشي. موږ که هر څومره لاګ آوټ لاګین کوو نو هغه به دلته موږ ته راځي. نو دا طریقه وه، خدای دې وکړي چې تاسو ته ګټوره تمامه شي. ډېره مننه. زموږ چینل کور میډیا سبسکرایب کړئ.